په ایډیټ مینو کې پیسټ از ا هایپر لینک وګورئ اکثره شی ډیسیبل وي. کوم یو آپشن چې کار نه کوي ګوره کلیک کوم کار نه کوي هغه ته ډیسیبل وي. ښه وګوره اوس کټ کاپي هم ډیسیبل دی. ولې ځکه یو ځای موږ انتخاب کړی دی نو هغه کوم ځای اوس دا کټ کړي. په همدې خاطر پیسټ از ا هایپر لینک ولې کار نه کوي ګوره که موږ یو ځای ورسره پیسټ چې راشي هغه لپاره یو شی کاپي کوي ضرور. مثلا دا ما کاپي کړه دې ځای نه هم کاپي کېږي دې ځای نه هم کاپي کېږي دو ځله مې کاپي کړه ځکه دا راغی. اوس که چېرته مثلا پیسټ از ا هایپر لینک اوس ګوره دا آپشن آن دی. یو منټ زه دا یو نوی فایل راولم چې مکمل پوه شئ ورمنځ نیو اوکې ګوره دې کې زه یو څو لیکل کوم دا د څو صفحو منځ کې ارتباط پیدا کوي. ښه زه اوس ګوره دې نه یو حصه کاپي کوم ایډیټ کاپي یو منټ ګوره پیسټ از ا هایپر لینک کار نه کوي. کاپي مې که پیسټ کېږي خو پیسټ از ا هایپر لینک کار نه کوي. دا ځکه چې دغه فایل سیف نه دی. یو خبره یاد لرئ دې کې چې فایل سیف نه کوي پیسټ از ا هایپر لینک بالکل انیبل کېږي نه تل به همداسې ډیسیبل وي. یو خبره ضرور یاد لرئ چې فایل ضرور چی کوي سیف کوي او ډومبې نو بیا به پیسټ از ا هایپر لینک باندې کار کولی شي. که سیف نه کوي کار نشي کولی. ډیټ ټو رایټس زه کاپي کوم او راځم مثال درېیمې صفحې ته دلته زه مثلا په دې آخري صفحه کې زه غواړم دغه چینجز دلته پیسټ از ا هایپر هغه لیکل دلته مثلا پیسټ کړم از ا هایپر لینک. اوس د دې څه فایده ده که داسې کلیک کوم ډایرکټ اولې صفحې ته ما وړي. د درېیمې او د اولې منځ کې وګورئ یو ارتباط غوندې پیدا شو. ګوره ډایرکټ دلته راغی. دا وګورئ پیج 1 دلته یو بله ټولبار راځي موږ ته ویب ټولبار داسې کلیک کوم بلته درېیمې ته ځي. ګورئ بیا بالکل لینک ته ضرورت هم نشي کېدای کلیک نه کوي. پیسټ از ا هایپر لینک د 2 صفحو 3 صفحو 10 صفحو 10مې د 5مې سره یا د 2-3 مختلفو فایلونو هم تاسو کولی شئ مثلا ارتباط پیدا کړئ. اوس دغه لیکل موږ تیار کاپي کړي دي پیسټ از ا هایپر لینک آن دی. ګوره زه نوی فایل راوالم مثال دې کې زه غواړم چې هغه چی کوم پیسټ از ا هایپر لینک کوم. ګوره دې فایل کې زه ډاکومنټ 3 کې داسې کلیک کوم ګوره ریډمي اف هماغه فایل ته راغلم. نو د 2 مختلفو فایلونو یا د مختلفو صفحو په منځ کې ارتباط پیدا کولو لپاره موږ د پیسټ از ا هایپر لینک نه استفاده کوو. کلیر انتخاب شوی ځای صفحه کې ګوره مثال زه په دې کې دغه غواړم چې دا ځای صفحه کړم ایډیټ کلیر ګوره سلیکټ آل مخکې ما ورته ویل ګوره هر یو شي شارټکټ بعضې هلکان وایي موږ کیبورډ سره کار کوو ډېر شوق لرو کیبورډ سره کار کوي. ګوره هر یو آپشن چې ده ګورئ دې سره یې شارټکټ لیکلی ډېر شوقیان هستئ خو دغه وګورئ دا زده کړئ که نه کنټرول اف شو کنټرول ایچ شو کنټرول زیډ شو هر یو آپشن خپل یو هغه لري داسې ورته وایي شارټکټ لري هغه تاسو بالکل په شارټکټو باندې کار وکړئ. سلیکټ آل ټوله صفحه انتخابېږي لکه کنټرول ای ما مخکې ویلی چې د دې لپاره استعمالېږي یا دلته راشئ ورته سلیکټ آل کلیک کړئ ټوله صفحه انتخابېږي ډیلیټ کولی شي کاپي کولی شي اندازه یې غټولی شي ورکوټي کولی شي ټول په یو ځای. فایند معنا پیدا کړه. اوس ګوره دا خو ډېر غټ فایل دی مثال تاسو نه یو نوم مثلا ورک دی تاسو غواړئ چې هغه نوم پیدا کړئ نو بیا راځو چېرته فایند ایډیټ فایند که نوم لیکو مثال ورته مړه هوم ماته پیدا کړه فایند نیکس دا وګورئ فایند نیکس بل هوم وایي نشته نور هوم نشته. زه ورته وایم چېرې ماته ډیټ پیدا کړه فایند نیکس ګوره هغه دی دا دی نیکسټ ګوره څومره چې نیکسټ کلیک کوم چې کوم ځای کې ډیټ لیکل شوی دی ټول ورته وخو د اخره کې ورته ویل نور نشته. فایند کې که دا مور آپشن کلیک کړو دلته نور آپشن نه دي مچ کیس کې ورته زه انتخاب کوم او دلته زه ولیکم په غټو حروفو باندې شفټ چې ونیسئ یا کیپس لاک په کیبورډ کې کلیک کړئ نو دا لیکل ستاسو ټول غټ لیکل کېږي. اوس زه ورته وایم فایند نیکس وایي نشته ځکه چې ما ورته ویلې چې کوم کیس دلته لیکم هماغه کیس مې هلته پیدا کړم. دا کیس څه دی اپر کیس دی اپر کیس وایي غټو حروفو ته لوور کیس وړو حروفو ته نو دا اپر کیس دی نو اپر کیس خو نشته کوڅدال لري کوم دا اپر کیس دی غټ حروف دي پروا نه کوي ځکه واړه که غټ پیدا کوي ځکه کوم آپشن موږ نه دی انتخاب کړی یعنې کمپیوټر موږ فورس کړی نه دی چې موږ ته همدغه څه لیکل کوم کیس چې موږ لیکلی دی هماغه دی پیدا کړي. فایند هول ورډس که ډیټ یې چېرته ځان ته لیکلی خو پیدا یې که که نه اسم یې پیدا کوه. ګوره دلته هم ځان ته لیکل شوی دلته هم ځان ته لیکل شوی دلته هم ځان ته دی دلته هم ځان ته دی. که چېرته دا مثلا یو بل زه اوس دا کینسل کوم چې تاسو ښه پوه شئ
زه دلته لیکم date to زه یو ځای لیکم rights او زه راځم find ته کنټرول اف سره راتلی شي. ګوره زه ورته یم ډیټ پیدا کړه دا زه لرې کوم دا برابر شي. ګوره دا هم پیدا کړ لاندې ګوره دا ګډ وډ چې لیکل شوی دا یې هم پیدا کړ ځان ته نه ده ګوره ټي ورسره سپیس میس نشته خو ګوره زه دلته کلیک کوم اوس ورته یم فایند هول ورډس دې مطلب دا چې دا ډیډ چې کوم یو دی که دا بیل لیکل شوی پیدا یې که چېرته به د یو څو حروفو سره یو ځای مکس لیکل شوی مې پیدا کړ. ګوره یو منټ زه به راځم فایند نیکس ګوره دا یې پیدا کړ ډایرکټ لاندې راځي دا دغه به نه انتخابوي. ګورې اوس دا ګورې لاندې راغی هغه انتخاب ولې ځکه چې هغه ځان ته نه دی هغه سره نور حروف هم مکس دي